مسافرۍ کې زړه تور شو داسې څوک نشته چې وپوښتي حالونه مسافرۍ خو یوه میاشت وي یار په پردي وطن خیمې وهلې دینه په خپل وطن غریب خوي د بل وطن مسافر دی ورکشنا سو په ایران سو په لندن دی شمس الرحمن په ایران شپې سبا کوینا شمس الرحمن مسافر شوي په دې وطن کې دی ورک شوي دی دنونه شمس الرحمن بس کړه راشه تا په پردي وطن کې لیدلې دینا مشکل کنوي مسافر بس کړه راشه کورتا د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته مشکل کنوي مسافر بس کړه راشه کورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته مورې اوبه ورپسې شیندې چې مې بچی پسې ګټې بیرته راځي نه مور یې د زوی نه څه خبرېږي د ورځ کار کړې د شپې نه ورځي خوبونه خدایه هېڅوک مجبور نه کړې چې بل وطن کې د بل چا لاس لاندې وینا مسافري مې خوښه نه ده چې مسافر شي کلی کور ترې پاتې شي نه د مور ارمان دې ستا دیدن دی مور دې همیش انتظار تا لپاره کړي نه بس کړه سمي محمد صافیا نور دې قلم په شعر لیکلو ستړی شو نه مشکل کنوي مسافر بس کړه راشه کورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته مشکل کنوي مسافر بس کړه راشه کورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته د بل وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته وطن مسافرې پرېږده او راشه مورته ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا نظم د کاپیسا ولایت د السی ولسوالۍ ګران او محترم رور شمس الرحمن ولیزاده چې فی الحال په ایران کې مسافر دی ورته ډالۍ شوه د دې نظم لپاره فرمایش کړی دی لکه هر یو ګران او محترم ماما ښاغلی معلم صاحب غلام ربی ولیزاده فضل ربی ولیزاده او سجاو الدین ولیزاده په اواز د سمیم احمد صافی او ترتیب کړی دی الفلاح اسلامی سټوډیو